سلامونه دوستانو، که دغه طریقه وکړئ نو تاسو به تر 40 دقیقو پورې نه خلاصیږئ. لومړی باید هر سهار 1 کیله 3 بادام، 1 ګیلاس شیدې. دغه شیان باید هر سهار وخورئ. تر 3 میاشتو پورې د شپې چې کله کار کوئ نو اول به یې پړ مخې واړوئ، نو په دې وخت کې ژر نه خلاصیږئ. هم جینۍ خوند اخلي او هم خاوند. دغه کار باید د دواړو په خوښه ترسره شي، ځکه چې که په دې خاوند جینۍ خوښه نه وي نو بیا خوند نشئ ترې اخیستی. لومړی خو ښه خبره دغه ده چې ښځه ته ووایئ چې په کومه طریقه کار کوو، چې دواړه خوند ترې واخلو. نو هغه به هم خپل ځواب درکړي چې په دې طریقې سره زیات خوند کوي. که چېرته وشرمېده نو تاسو یې لومړی پړ مخې او یا یې درباندې پاسه کېنوئ یا یې مخامخ ور دخیل کړئ چې کار یې وشي. نو ملګرو، که تاسو ژر خلاصیږئ نو دغه طریقې استعمال کړئ. ضرور هغه اولې طریقې دي چې هغه سامان وخورئ نو ښځه به هم پې غور نه درکوي چې ولې ژر خلاصیږئ او کار دې کم وکړ. ملګرو، مننه کوم، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.